طالب یې او که نه هو طالب یم، ته زما تصویر نه وینې؟ ځکه خو دا نوم نه دې ښکاري چې ته طالب یې، ځکه غلط دی لیکلی. څه مې لیکلی دی ولې مو غلط لیکلی؟ عبدالنافي همداسې عبدالنافي مې نه دی ورته لیکلی، دا خو موږ صحیح نوم نه ورکو بیا. ته استخبارات والا یې؟ نه استخبارات والا هم نه یم، صحیح نوم په دې خاطر نه ورکوم چې بیا ملګري ونه ویني په ټیک ټاک. سمه ده، مهرباني وکړئ. نه نو دا په مرګ باندې څه ویل لرو، خو یو لا هم څه ویل نه لري په دې خو لرې کار الله دې شهادت قبول کړي. هغه خو تاسو په شهادت ورسوه. ولې ماټ ورسوي؟ هغه خو ملا صاحب هیبت الله خو نه هغه په شهادت ورسوه. زموږ دا خبرې مه کوه، دا ته څه وه هو که نه یاره، خو زه به خبر ته کوم تاسې هم بل کار نه لري، ګرده ورځ ناست دغه ټیک ټاک دغه تبلیغات دې کوئ. ولا خو موږ هم پر دې نه خوابدي کېږو چې تبلیغات کوي، که وایسته چې د دښمن وس رسېږي خپل تبلیغات یې در خپله وسه کوي، در خپله وس هر دښمن د وطن بچیان د وطن په حالاتو غږېږو. دا چې موږ ته دنده مې درلودلی، بیا پیسې درلود، تاسو ما ته چا پیسې راکړې وې، بیا به مې د وروره دا تبلیغات درته کول. دا خو زه د خپل د زړه نه دې وطن لپاره نه کوم. زه به خبر ته کوم، ګوره زه داسې نه د مجاهدینو نه د طالبانو نه د افغانستان د مخالفینو په اړه هېڅ بحث نسته کوم، خو زه یو خبر ته کوم چې شاید یو دلته په دې میډیا کې خبرې کوي، دا فالتو کار دی. که دې ولس د دې افغانستان د خلکو شخړې په دې ډېرېږي لږېږي نه کمېږي، که په دې کمېدلی دغه یو کال نه دغه شپږ اووه کاله ته لګیا، تا یو خالي یو دغه دې خلاصه کړې، د دوه کسانو جوړه دې نه ده کړې چې اخته کړي دي نه په دې نه کېږي. حسیبه ما په دې خاطر درته وویل. مننه. که نه نو تا که په دې میډیا باندې اوس منطقي نه وي کېدلی، تا به زه هم د افغانستان مکمل فتح کړی وای. که څنګه ولا زما خو خپل د میډیا ته خپل نه راځم، دا مې نن اول بار دی چې چا راوښوي. د ښوونځي فارغ یې؟ نه ښوونځی مې د کومې خوا ویلی دی یاره؟ شپې دې ویلي؟ مدرسه مې ویلې. مدرسه دې لوستې؟ هو مدرسه مې ویلې په روزګار